السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اولادونه وه، 3 زامن وه، 4 لوڼې وې. زما خو تر اوسه 3 لوڼې دي، 3 زامن دي. 1 لور الله خدای راکړي چې 4 مې لوڼې سي، 3 مې زامن سي. نارینه قاسم، عبدالله او طاهر، ابراهیم، دا 3 زامن. لوڼې زینب، رقیه، ام کلثوم او سیدة الزهراء فاطمه رضی الله عنها. دا ټولې د خدیجې رضی الله عنها اولاده ولې. یو ابراهیم هغه د ماري قبطیه رضی الله عنها زوی و. او نارینه اولادونه چې وه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچنیوالي مړه سوله، دې ته نه دي رسېدلي چې غټ سي. او کومې لوڼې چې وې هغه راغټ سوي دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په ژوند کې ټولې مړه سوي دي، ما سوالې فاطمه رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د رحلت څخه بعد 6 میاشتې وروسته له دنیا څخه دې تګ وکړي، ولاړه مړه سوله. فتاوای کامیلیه صفحه 5 مطلب في بيان أولاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.